راځو دلته تاسې به خپل فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ تر څو تاسې هغه پیج یا هغه آی ډي پیدا کړئ چې هغه تاسې غواړئ د دایمي لپاره یعنې د ټول عمر لپاره ختمه کړئ. راپسې دلته سیټینګ ته کې به تاسې راشئ په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسې راشئ سیټینګ به کلیک کړئ. دلته به موږ سره دغه برخه را خلاصه شي. دلته تاسې راشئ اکاونټ سنټر ته پورته لومړی اپشن چې کوم ده او دلته به موږ تاسې په پروفایل اینډ پرسنل ډیټیلز باندې کلیک وکړو. دلته موږ سره دا برخه ده. دلته به تاسې هغه آی ډي چې تاسې غواړئ هغه پورته منیج بخش باندې کلیک وکړئ. منیج باندې نو هر یو آی ډي یا پیج چې موږ تاسې غواړو هغه به موږ منیج کړو د دې څخه. نو دلته تاسې کتلی چې موږ ته مختلف اپشنونه دي لکه ډیاکټیویشن او ډیلیشن دویم اپشن باندې موږ کلیک وکړو. دلته تاسې کلیک واخیستئ نو تاسې دغه خپل مشخص آی ډي ورته انتخاب کړئ چې دغه آی ډي باندې کلیک کوم. د هغې نه وروسته راځو ډیاکټیویټ اکاونټ او ډیلیټ اکاونټ. لومړی اپشن غیر فعالول دي او دویم د منځه وړل دي. نو موږ ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوو دویم اپشن. د هغې نه وروسته دلته موږ ته وایي چې دلیل څه شی دی چې تاسې دغه فیسبوک آی ډي د منځه وړئ. موږ ورته وایو چې ما فیسبوک یې ډېر وخت تېر کړی دی. زه ورته وایم چې دویم اپشن I just need a break یعنې زه یوازې وقفې ته ضرورت لرم. نو دلته yes deactivate instead که یا هم ډیلیټ یعنې تاسې غواړئ دغه اکاونټ غیر فعاله کړئ یا ډیلیټ کړئ. نو دلته موږ ته ډیاکټیویټ باندې کلیک وکړو. راځو دلته ډیلیشن باندې کلیک وکړو دویم اپشن باندې چې یعنې موږ غواړو دا د ټول عمر لپاره د منځه یوسو یا ډیلیټ کړو. راځو دلته کنټینیو باندې کلیک کوو. یعنې دې سره زموږ تاسې آی ډي او آی ډي اړوند چې کوم پیجونه وي هر څه ختمېږي. دلته به تاسې خپل پاسورډ داخل کړئ. د هغې نه وروسته په کنټینیو باندې کلیک وکړئ او دلته تاسې وایي چې وروستی تایید واخلئ چې ډیلیټ اکاونټ. نو موږ ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوو. نو دغه پروسه مخته ځي. ښه دلته موږ تاسې د همدغه آی ډي لاګ آوټ کېږي. نو تاسې کولی شئ په همدې طریقې سره خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ. د اے آی زده کړې او داسې نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره موږ سره فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې ملګرو سره هم شریک کړئ. ښه وخت.